شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی مهربان دی. د سمدستي مشاعرې اتمه برخه ده او مولانا شاه فیصل صاحب زموږ ډېر دروند خوږ او پښتون ملګری او په زیده کې د استادۍ په پوسټ باندې دی. هغه یې ډېر ښکلي لیکل کوي، ګورو هغه نه یو څو کلامونه اورو او تاسو ته ډاډه کوم. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. په سمدستي مشاعره کې تاسو ته هرکلی وایو جي او تاسو ته خواست کوو چې مینوالو ته څو غزلې ووایي جي. ډېره مننه. ډېره مهرباني. یو دوه شعر دي چې سجاده شپه د شوکدر رد اختر شاشنا، شپه د شوکدر رد اختر شاشنا، هر یو قدم د بختور شاشنا. ډېر ښه مهرباني. او زه به دا لارې په بڼو جارو کم، زه به دا لارې په بڼو جارو کم، زمونږ چمته راچکر شاشنا. ډېر ښه ډېر ښه. بیا ووایي شپه د شوکدر رد اختر شاشنا، هر یو قدم د بختور شاشنا، او زه به دا لارې په بڼو جارو کم، زمونږ چمته راچکر شاشنا. ډېر ښه ډېر ښکلي. دا بنده چې کله چې داسې تاسو به خیال کړی که نه چې چاته مین رامین شم دی داسې غلی غلی ګوري که نه، په دې باندې ما څه لیکل کړي دي چې مړه مړه دې کتلو نو لیونی دې کړم، بس مړه مړه دې کتل نو لیونی دې کړم، نو مړو مه جانانه را ژوندی دې کړم. هغه بل هم بیا لینډمنټ سیټ کي مړه مړه دې کتل نو لیونی دې کړم، او مړو مه جانانه را ژوندی دې کړم، او خاکي بې د مینې ژوند خو بې سړیتوب وي، بې د مینې ژوند بې سړیتوب وي، مینې ستا مننه چې سړی دې کړم، مینې ستا مننه چې سړی دې کړم. ډېر ښه ډېر. او ما نه هیر شي که نه خبره او وخت پکې تېر شي او چاته داسې مجلسونه کېږي نه. خیر دی جي. بس دا اوسنی مجلس زمونږ که داسې کته تاسو ته یادوي یا بل یو ښکلی مشهور کلام یاد وي ډالۍ کوي او جي ووایي. د خیال تصویر ته د حیران ګوته په خوله ګورم، د خیال د تصویر ته د حیران ګوته په خوله ګورم، پکې یادونه د رنګین پرون زاړه ګورم، او هغه هم نشته دې وطن نه لرې لاړه، حیران په دې یم چې په دې کوڅه کې څه ګورم. ډېر ښه ډېر. او دا شعر د ما خوښ دی ډېر چې لار د مقتلې راته وښودله پرېښودمه، لار د مقتلې راته وښودله پرېښودمه، څومره ساده یم د جانان سینه کې زړه ګورمه، او والله چې ډېر مې پکې بدې شي خو څه وکړم، والله چې ډېر مې پکې بدې شي خو څه وکړم، ستا د خاطره ستاسو ټول ټبر ته خو ګورم. ډېر ښه مولانا صاحب. سړي زامن پکې یو نشته خو څه وکړم که نه، والله چې ډېر مې پکې بدې شي خو څه وکړم، ستا د خاطره ستاسو ټول ټبر ته خو ګورم، او ما خو د سترګو په کاسو کې سپېلني راوړي وو، ډېر ما خو د سترګو مننه، ما خو د سترګو په کاسو کې سپېلني راوړي وو، فیصله ته چې خفه کېږي بیا به نه ګورم. ډېر ښه حد دی جي. ډېره مننه د مولانا صاحب. ډېره مننه کوو چې تاسو سره روماني او د مطلب شعرونه شعر کړل. ډېره مننه کوو. تر یو بلې ښې سمدستي مشاعرې پورې تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.